ویډیو نه لاندې تاسو سبسکرایب بټن ګورئ تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او بیا په دې سات د بیل آیکن باندې هم کلیک وکړئ چې د ټول نه مخکې تاسو ته زما ویډیو درشي او تاسو یې وګورئ. راځئ ویډیو شروع کوو. سلام دوستانو، زموږ نننۍ ویډیو په دې باره کې ده تاسو څنګه چې د هر یو هیروین د سلما خان، د شاهرخ خان، د محمد شهزاد او محمد نبي هغه تصویران ډېر په اسانه ځان سره ولګوئ او بل خپل تصویران هم ډېر ښکلي ځای کې ودروئ په ډېرې اسانۍ سره چې هغه ځینې خلک ځي کمپیوټر دوکان هغې ځای کې خپل تصویران ښایسته کوي بیا غټوي، خو تاسو یې په ډېرې اسانۍ سره په خپل موبایل کې کولی شئ او بیا صفا کولی شئ. صفا کوئ که نه صفا کوئ هغه ستاسو خواهه. دوستانو تاسو به د ټول نه مخکې اول خپل پلی سټور ته لاړ شئ. پلی سټور دا دی پلی سټور. دوستانو دا اوپن کړئ. بیا د ټول نه پاس تاسو ګورئ دوستانو ګوګل فلای چې دی دلته تاسو سرچ کوئ پیکس آرټ. تاسو کتلی شئ د دوستانو چې د ټول په سر باندې راغلی پیکس آرټ فوټو سټوډیو کالج میکر فګ ایډیټر. تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. دوستان تاسو دا کتلی شئ ما الریډي انسټال کړی دی. تاسو یې انسټال کړئ د دې ځای نه او بیا دې اوپن بټن باندې کلیک وکړئ. دوستانو چې څنګه مو انسټال کړه هغه به ستانه پاسورډ یې دغه غواړي، خو تاسو به هلته فیسبوک یو ګوګلي تاسو به په فیسبوک باندې کلیک وکړئ ستاسو به هم داسې راشي. نو دوستانو تاسو دا جمع علامه یې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او بیا دا ایډیټ تاسو ته ښکاري دا یو نشانه دې سر ته ایډیټ یې پې لیکلی دوستانو په ګلابي رنګ باندې دا تاسو کلیک کړئ او دا پاس پسې مشهورتیا راځي که نه. دلته اوس زه تاسو ته ښیم څنګه د محمد شهزاد تصویر به مونږ اوس راواخلو چې هغه څنګه خپل ځان سره ودرو. دوستانو راځئ دلته به چې تاسو هغه څنګه کلیک په هغې تصویر باندې هم کلیک وکړو نو دا وقفې به راځي، تاسو به دا د دې ځای نه کټ کوئ. کلیک کټ شو. دوستان دا لږ ښه غوندې دی او تاسو یې دلته دا شی نه علامې ګورئ تاسو داسې اوچت کړئ دا کوډ آوټ چې تاسو ته ښکاري تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او د دې سیس لږ وړوکی کړئ تقریبا دومره او بیا دا داسې رانږدې کړئ. دوستانو رانږدې چې مو کړو بیا داسې په اسانه ډېر ښکلې طریقې سره دا بیا په دې دواړو ګوتو باندې داسې ګټوئ او داسې تېروئ په یوه ګوته باندې به یې نه تېروئ. دوستانو تاسو اوس کتلی او دا یو تاسو په ډېرې اسانۍ سره او په نرم طریقې سره زه زر لګیم ما چې ویډیو ځای ته نه شي چې ستاسو ټیم نه لګي. تاسو دوستانو چې دلته ناګهاني دا دغه ناشکینې تاسو دا واورئ دې ته به څه کېږي. دوستان تاسو وکتو نو بیا په دې غشي باندې کلیک وکړئ. دوستانو ما سکرین داسې کوږ کړی دی خو ستاسو هغې کې به سیده راځي که نه. تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. دوستان تاسو دا دلته کتلی شئ دا داسې راځي نو تاسو په دې باندې دا یو علامه تاسو ته ښکاري تاسو په دې کلیک وکړئ دلته تاسو ته ښکاري خو دا لږ ځایونه به تاسو څنګه کټ کوئ په دې دغه باندې نه په دې لبړ غوندې شی علامه راځي تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او د دې سیز هم لږ ورکوټی کوئ داسې او بیا داسې رانږدې کړئ او دا داسې کلیر کوئ. دوستانو څنګه تاسو وکتل څنګه راغی صحیح دی. بس بیا به دا څه وکړئ بیا په دې غشي باندې کلیک وکړئ او بیا دا کټ کړئ د دې ځای نه او بیا او بیا بیا ډن کړئ. دوستانو نو بیا به دوستان څنګه تاسو کتلی شئ بیا به دلته د جمع علامه تاسو ته ښکاري تاسو په دې باندې کلیک وکړئ
او په دې ایډیټ او دلته بیا خپل تصویر سلیکټ کړئ. زه به بیا هماغه داسې شهزاده سلیکټ کړم. هو زه تاسو ته اوس صرف ښیم دوستان، تاسو هماغه د شهزاد تصویر وکتو، اوس په هماغه تصویر راواخلو. تاسو داسې دا تیر کړئ دلته ADD فوټو لیکلي، تاسو دا کلیک کړئ او دلته هماغه فوټو راولئ چې موږ مخکې جوړ کړو. تاسو دا کتلی شئ. نو دا وګورئ دوستانو راغی. نو تاسو به دا داسې په دواړو لاسونو باندې اوچت کړئ. ګورئ داسې دوستانو تاسو کتلی شئ، هر ځای کې ځان سره ودرولی شئ که د هر ځای تصویر تاسو په اسانۍ باندې داسې جوړولی شئ. دوستان تاسو دا کتلی شئ، دا هم دی، داسې هم کولی شئ، وړوکی هم راوستلی، ګټو هم داسې پیړولی هم شئ. ګورئ دوستان داسې نری کولی هم شئ، داسې غټولی هم شئ، هر څنګه. نو دا زموږ نننۍ ویډیو دوستانو، لایک شیر کومنټ وکړئ او خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ. او زه به تاسو ته روزانه دا ښکلې ښکلې ویډیوانې واچوم. مننه، په لوی الله هم سپارم. د خدای په امان. د ویډیو نه لاندې تاسو سبسکرایب بټن ګورئ، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او بیا په دې سات د بیل آیکن باندې هم کلیک وکړئ چې د ټول نه مخکې تاسو ته زما ویډیو درشي او تاسو یې وګورئ. راځئ ویډیو شروع کوو.